الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد توحید عقیدی مختصر درسونو کې 95 نمبر سوال ته رسیدلیو. دینه مخکې د صحابه کرامو د رضلا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابو شان دا ذکر شوی. بل سوال دا ده چې مل مقصود بولاة الامور. ولاة الامور د دینه مقصد څه شی دی؟ ولی الامر هغه ته ویل کېږي چې د هغې په لاس کې اختیار وي. صاحب الحکم الذي بيده الامر هغه چا ته ویل کېږي چې هغې په لاس کې اختیار وي. د دینه مقصود څه شی دی؟ ولاة الامور نه مقصد دا څه شی دی؟ جواب دا چې هم حکام المسلمین. د دینه مراد د مسلمانانو حاکمان دي، بادشاهان دي چې د مسلمانانو سیاسي کارونه چلی او د هغې کارونه د هغوی اختیاراتو سره یي. علما چې دي دا اولو الامر کې راځي، هغه د مؤمنانو مسلمانانو دینی کارونو امیران دي، مشران دي. او حکام چې دي دا د مسلمانانو د دنیوي کارونو امیران دي او مشران دي. بادشاہ دا ډیر زیات مهم دی. کله چې یو ملک بادشاہ وي، حاکم وي او د یو ملک مشر وي، په دغه ملک د ټول امت او د خلکو کارونه دا برابر وي، دغه ملک امن وي، دغه ملک کې فتنې نه وي، بې اتفاقۍ نه وي. ښه چې دې ته به حاکم ویل کېږي. د مسلمانانو ولی الامر نه مراد دلته څه شی دی؟ حکام المسلمین، د مسلمانانو مشران چې کوم د مسلمانانو د ملکونو هغه واک او اختیار د هغې سره وي. بل سوال دا دی چې ما واجب المسلمین تجاه ولاة امرهم. په مسلمانانو باندې د خپلو مشرانو او حاکمانو بادشاهانو په وړاندې باندې څه شی واجب دی؟ مسلمان باندې دغه شان د خپل بادشاه او د خپل مشر په وړاندې څه لازم دی؟ جواب دا چې السمع والطاعة في غیر معصیة الله. مسلمان باندې د خپل بادشاه په مقابل کې د هغې خبرې ته غوږ کېښودل، د هغې خبره منل په هر هغه څه کې چې د الله نافرماني پکې نه وي. ونصیحتهم او د خپلو بادشاهانو دپاره خیرخوا اوسېدل، هغې دپاره خیرخواهي لټول. والدعاء لهم او خپلو امیرانو مشرانو ته دعا کول. وترک القدح فیهم علی المنابر وفي المجالس او په خپلو حاکمانو بادشاهانو باندې د منبرونو د لارې نه عیبونه لګول، دا پرېښودل دا به څوک نه کوي. په عامو مجلسونو کې او د ناستو په ځایونو کې په خپلو مشرانو باندې عیبونه لګول، دا به څوک نه کوي. لما يحدث ذلك من فتن، د دې وجې نه چې د دغه کار نه په دې ملک کې فتنه واقع کېږي، په دغه ځمکه کې فتنه واقع کېږي، دغه د بې اتفاقۍ نه راځي. نو دا د مسلمانانو حاکمانو په مسلمانانو باندې دا حق دی چې د خپل باچا خلاف به نه کوي. منبر باندې به د خپل باچا د خپل مشر بېعزتي نه کوي. په عامو مجلسونو کې مسلمان د خپل حاکم او د خپل مشر دا به بېعزتي نه کوي. دا په مسلمانانو باندې حق دی. او په مقابل د دې کې مسلمانانو دپاره دا یو عبادت دی چې د خپل مشر قدر کوي، د خپل باچا قدر کوي او د خپل مشرانو عزت کوي. بل سوال دا دی ما الدلیل علی ذلک. په دغه خبره باندې چې مسلمان به د خپل حاکم قدر کوي، په هغې به عیب نه لګوي، په هر هغه څه کې به خبره مني او غوږ به وتږدي چې د الله نافرماني پکې نه وي. په دې باندې کوم دلیل دی؟ الله تعالی قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سورة النساء کې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ای مؤمنانو، الله فرمایي د الله خبره ومنئ، د الله د پیغمبر خبره ومنئ. واولی الامر منکم. ابو هريره فرمایي وې د دې نه مراد اولی الامر نه مراد خپلو بادشاهانو هغې خلکو خبره ومنه چې ستا حکومت هغوی چلی، ستا د وطن مشري کوي، ستا د صوبې مشري کوي، ستا د ولایت مشري کوي. امیرانو کې مختلفي، د ملک په سطحه باندې، د صوبو په سطحه باندې، دغه شانته د ضلعو په سطحه باندې، ولسوالیو په سطحه باندې. د دې ټولو دپاره الله تعالی فرمایي تاسو خپلو مشرانو څه وکئ؟ د امیرانو خبره تاسو ومنئ. علما هم په دې کې راځي. د الله پیغمبر بل حدیث کې روایت دی، امام مسلم دی، الدین النصیحه. د الله پیغمبر فرمایي اے مؤمنانو مسلمانانو
دین دا نصیحت ته، دا خیر خواهی ده. دا دین دې ته ویل کېږي چې ته به تعظیم کې د خپل څه شي هغه د هغې د حکم تعظیم به کې او قدر به کې. خیر خواهی د دین. قلنا صحابه کرام فرمایي موږ ویله لمن یا رسول الله، د چا دپاره دین خیر خواهی ده؟ موږ به د چا دپاره خیر خواهی لټو؟ د الله پیغمبر ورته لله، د الله دپاره به خیر خواهی لټوي چې د الله احکام به منئ. ولکتابه، د الله د کتاب دپاره به خیر خواه اوسیږي، د هغې قدر به کې، هغې باندې به ایمان لري. ولرسوله، د الله د پیغمبر دپاره خیر خواهی مؤمن مسلمان به لټوي چې د هغې د خبرو تصدیق به کوي او په هغې باندې به عمل کوي. ولائمة المسلمین، د مؤمنانو مسلمانانو چې کوم امیران دي، کوم مشران دي، کوم هغه د حکومت چلوونکي دي، مؤمنان مسلمانان به دغه شان د هغې دپاره خیر خواه اوسیږي چې د هغې دپاره به دعاګانې کوي. وعامتهم، دعاو مسلمانانو دپاره به دغه شان د خیر خواهی لټوي، هغوی ته به دین ښې، د هغوی ته به جنت اسباب مهیا کې، هغې به په دین باندې پوه کې، څه چې د ځان دپاره خوښې هغه به د هغوی دپاره هم خوښې. یو روایت کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، روایت د امام مسلم و بخاری دی، عبدالله بن عمر روایت الله پیغمبر فرمایلی دی علی المرء السمع والطاعه، په مؤمن مسلمان باندې د خپل باچا دغه شان ته د هغې تابعداري کول، هغې ته غوږ کېښودل، د هغې حکم منل، دا لازم دي. فی المنشط والمکره، که دا کار داسې وي چې هغه دغه شان ته هغه د اسانتۍ وي هم به ونه مني که طبیعت یې مني، او والمکره که طبیعت یې نه مني هم به د باچا خبره مني. فیما احب وکره، که هغه سره مینه کوي د کار سره هم به خبره مني، او که طبیعت یې بد ګڼي هم به خبره مني. ما لم یؤمر بمعصیة الله، په هغه څه کې به خبره مني چې د الله د حکم نافرماني پکې نه وي، د الله حکم پکې نه ماتېږي. فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، که چېرته د باچا د خوا نه ورته داسې حکم وشو چې هغه د الله د نافرماني وي، نو بیا به د خپل باچا خبره هغه به هغې ته به نه غوږ دي او نه به د هغې دغه شان ته خبره مني. بل روایت کې راځي الله پیغمبر وی من رأى من امیر شیء من معصیة الله، د الله پیغمبر فرمایي چا چې د خپل امیر او مشر نه داسې یو عمل ویلدو چې هغه د الله نافرماني، د الله حکم ماتول بکي، فلیکره ما یأتي من معصیة الله، نو دا مؤمن مسلمان دی د خپل باچا او د خپل مشر دغه عمل بدو ګڼي چې د الله نافرماني پکې د هغه د بدو ګڼي. ولا ينزعن يد من طاعة، او د خپل لاس د باچا د تابعداري نه وباسي، یعنې د باچا نافرماني کافر دی او دا زه نه منم او زمونږ باچا د ویشتلو دی او موږ په هغې باندې بیا فتوی ورکړې نه، کوم کار یې غلط دی د الله نافرماني ده هغه به وله بد ګڼي او هغې خبره به نه مني. اما د هغې د طاعت او د هغې د حکمت او د هغې تابعداري نه به لاس نه وباسي، ستا باچا دی. د الله پیغمبر فرمایي فإنه من فارق الجماعة مات میتة جاهلیة، او چا چې د خپل باچا د امیر هغې خلاف وکړو، د هغې تابعداري لاس وباسي، نو د الله پیغمبر فرمایي او دغه اتفاق نه لاس لرې کړي، وایي دا جاهلیت عمر باندې مړ شو، یعنې خپل باچا خلاف به مؤمن مسلمان به نه کوي. بل روایت کې راځي د حذیفه رضی الله روایت دی د الله پیغمبر یو ورځ د آخري د دې دور مطلب موږ فتنو دور باچاهانو تذکره وکړه، داسې امیران به راشي هغه به دغه شان د خلکو حقونه به خوري، د الله د دین لحاظ به کینی. نو دې تپوس وکړه حذیفه رضی الله تپوس وکړه د الله پیغمبر موږ څه کوو؟ د الله پیغمبر ته څه وایي تسمعوا وتطیعوا، ته به د هغې خبرو ته غوږ دی، ته به د هغې خبره منې، ته به هغې ته غوږ دی. او بیا ورته څه وایي للامیر، د خپل امیر دپاره وان ضرب ظهرک، اگر که هغه تا باندې ظلم کوي، ستا ملا وایي تا باندې ظلم کوي، واخذ مالک، او ستا مال اخلي. نن سبا تاسو ګورئ که ستا مال هم اخلي او ستا ملا هم وایي او تا ته ضرر هم رسوي، فاسمع واطع، وره د خپل باچا خبره به مني، د خپل مشر خبره به مني، هغې ته به غوږ دی، د هغې خلاف به نه کړي، د هغې خلاف به دا به دغه شان ته نه کړي. سلف زمونږ سلف چې دي فضیل بن عیاض باره کې دی، احمد بن حنبل باره کې دي، نور زمونږ علما چې کوم دي زمونږ دین مشران، هغوی وایي لو کان لنا دعوة مستجابه لدعونا بهذا السلطان، وایي که چېرته الله موږ ته اختیار راکړي او موږ ته ووایي چې ستا دا دعا زه قبلومه، وغواړه دعا وغواړه، هره دعا چې وکړه زه یې قبلومه، وایي موږ به دا دعا وکړو چې موږ خپلو حاکمانو ته دعا وکړو چې الله زموږ د حاکمانو ته هدایت وکړي، الله زموږ مشرانو ته هدایت وکړي، الله زموږ د مشران په نیکۍ باندې روان کړي، په سمه لار باندې روان کړي، موږ به دا دعا وکړو. بل سوال دا کیف تكون نصيحة ولاة امور المسلمین، و د خپل باچا خیرخوا چې اوسیږي
نو ته سوال دا واقع کیږي وې ته به څرنګه د خپلو دغه شانته اسلامي حاکمانو د پاره به څنګه د خیر خوایي لټې هغه ته به نصیحت څنګه کې په کومه طریقه به وته کې هغه طریقه موږ د شریعت خو درې ده وې دا طریقه د دې خبرې چې خپل امیر ته لکه زمونږ د جماعت امیر شو مولوی صاحب شو دا چې زمونږ په قوم کې دغه شانته مشر شو زمونږ د ضلعې مشر شو هغه په غلطه لار باندې رواني او تا ته د هغې غلطي معلومه ته غواړي چې هغې ته نصیحت وکړې څنګه به یې کې زمونږ شریعت وایي تکونو بالسر هغې ته په پټه باندې لارښوونه کې نصیحت چې ورته کې په پټه باندې ویده کې د الله پیغمبر وایي روایت امام احمد دی او امام الباني ابن باز صحیح کړی صحیح روایت دی الله پیغمبر فرمای من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانيه سوچ غواړي چې خپل بادشاہ ته خپل امیر ته او خپل مشر ته دغه شان نصيحت کی خیر خوایو ته ولټ دغه شان ته وخت وخی فلا يبده علانيه د خلکو مخ کې ښکارا هغه ته باندې ودی سي کوا دي ښکارا بوته نصيحت نه کې ولکن ياخذ بيدي فيخلو به الله پیغمبر فرمای لیکن ته به کارو کی چې هغه به د لاس نه ونیسي راځه کار مې دی او ځان لزله به بوزو ځان لبه کی به بچو کی نو هغه ته به څو کی به ته نصيحت کی چې ستا دا کار دا خطا دی او هغه ته بلارخونه به وکي فإن قبل منه فذاك کچرتا نو داغه داستا نصيحت منو نو بس سیدا قیسه خبره ده کم دغه غوښتل وغیره صحت منو والا كان قد ادى الذي عليه او کچرتا دغه شان دغه داستا خبرونه منله نو یقینا ته هغه مسؤلیت ادا کو چې پتا باندې دغه حاکم دا فرضیه وا او پتا باندې حاکم دغه شان دغه نصيحت سو هغه در باندې لازم وو که حاکم د خبرو منله نو ټیک دا کوي نه منله تاسو سره زور نشته ته خپل مسؤلیت سو هغه ادا کو یعنی دغه خبر ټول مقصد دا دی چې زمونږ څنګه اسلامي حقوق اسلامي ملکونه دي نن سبا دغه شان ته زمونږ اساسونه اسلامي هیوادونه په دنیا کې تقریبا 250 هیوادونه دي دا ټول مشران د زمونږ اساسو مشران دي د دې لپاره به دعاګانې کوو د دې خیر خوایي بلټو د خپل حاکم خلاف منګو تاسو دغه شان د مسلمان چې هغه موحد وي مؤمن وي د خپل باچا خلاف بنه کوي د خپل مشر خلاف بنه کوي او الله تعالی زموږ اساسو مشران ته هدایت وکي الله تعالی ټول اسلامي ملکونه د شان ته متفقه متحد ساتي وصلی الله علی نبینا محمد